बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमनो कतुनको ज़हूर अतलियम او تاسو ګورئ चिराغ टी وی د تحصیل خوازخیلې په خاوره باندې موجود یو. زما ترڅنګ کم باباجي کم سپین روبه تاسو ګورئ نو تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا په لاره باندې چې دی مختلف قسم پروګرامونه کوي او زه به دا ووایم چې الله پاک ول دومره پوهه ورکړې ده او داسې ذهن ول ورکړی دی چې د ځان نه پر روانه کې هغه شعر و شاعري کوي او یو ښکلی رنګ ورکوي. ډېره مهرباني چې تاسو وخت راکړو موږ له. ډېره مهرباني. څنګه له حیثیت ښه دی؟ تاسو ښه دی. ژوند به څنګه تېرېږي؟ زه بس ګزارحال یو. زموږ د کتونکو سره خپل نوم شریک کړئ. ستاسو څه نوم دی؟ زما ګلزاده شاعر نوم دی. ګلزاده شاعر. د کومې علاقې سره تړون ساتئ؟ زه د ضلع شانګلې سره تعلق ساتم. ضلع شانګلې سره. بال بچ مو شته؟ او یو کډه مې د هغه په لاس خپه باندې معذوره ده او درې بچي مو جوادولو مې ودونه کړي او هغه رانه جدا شوي دي. یو ماشوم را سره دی واده مې ورله نه کړی. ښه جي. ستا سره چې کوم ماشوم دی د کار روزګار کوي؟ دی څه لږ لږ ټکه پکه ځانه کولی شي، کله هوټل کې کله څه کې، خو اوره خړه ده، نور څه نشته. زما ټول کاروبار په دې شي باندې روان. ټیک ده. کوربه مو په دغه ماشوم په دغه کار روزګار باندې روانه ده او که نه کړکېچن حالاتو نه مخې ته راځئ؟ نه کړکېچن حالاتو نه مخې ماشوم باندې دی دغه ماشوم ټکه پکه کوي او زه چېرته یو پروګرام راشي یو نه بل ته پته مې یو بل نه بل ته پته مې جدا. ښه جي ښه. صحیح ده. خو ستاسو د اړه او ستاسو د ژوند په اړه باندې خبرې اترې وشولې. دې ته څه ویل غواړي؟ دې ته تمبل وایي. تمبل اردو کې ورته ټیبل وایي. ښه جي. دې اړخ ته مو څنګه پاملرنه وکړه او دې طرف ته تاسو څنګه راغلئ؟ دې ته خو زما د ډوکواري نه فالج بیماري وه که نه. جي. بیماري وه د ډوکواري نه، نو که ما به څه درخواستونه ورکول علاجونه به مې ډېر کول، خو لکه نه کېده. بیا د هغې نه بعد ما څه وزن مزن نه شو شاعري، خو د هغې نه رامخې ته شوه. دې ته ناڅاپي بیا داسې راوختم چې یاره د سوال نه پیدا مه یو چې ګوډ او ترخته غورځولې، څوک غنم وړو راکړه، څوک د جوارو راکړه، یا دوکاندار 10 روپۍ راکړه چې زه پې کور له خرچوی شم. د هغې نه دا شی مې جوړ کړو چې هغه خلک هم وخاندي، ټوکه ټقلې ورسره مو وکړم، ما له څه 10 روپۍ پکې مو وشي. 10 روپۍ باندې وشي او د دوی هغه د کور هغه نغری چې دی هغه پرې روان هغه روان. صحیح ده. کم قسم شاعري تاسو کوئ جي؟ نو موږ خو ګان هم ځانه جوړوو. ولسي ټایپ دغه هم کوئ که نه جي؟ هر څه کوو. صحیح ده. کتونکو سره به څه شریک کوئ په دې ټیم باندې جي؟ کتونکو سره به د غریبۍ پر وجه مې یو شی جوړ کړی دا به شریک. جي ارشاد. ډېره مهرباني. په دغه تم به شریکوم چې پته وي. چې پته یې ولګي. غمونو مې د زړه په کور کې ځای جوړ کو، غمونو مې د زړه په کور کې ځای جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو. غمونو مې د زړه په کور کې ځای جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو. پرېږده چې جړېږم پر سم زما څوک نه کوي او نه خو ګلزاده چما د چا نه ګورې نه کوي او هر سړي بیا ځان راته په لاره کې ازغی جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو. نه د حکومت نه څه پوښتنه زما شته دی او نه را سره مرسته لیډر کړده نه یې شته دی، ځکه مې نن ځانه تمبلګی جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو. او نه مې خپل کوټه شته دی نه پوله پټی لرم چې کوم ځای کې وخت تېر شي بیا دې بل ځای کې ناستې لرم او زړه مې راته وایي ماس ویلې جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو، د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو. لا 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 ګرځما
بلارو پخوچو کې لیونې شوما لاړم د سور لنډو د غویمو سره سړی شوما او نرانه څه جوړ شو زه خو هسې خوشې شوما د ډېرو بیمارو او ناګردو راننولی جوړ کو د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو شاعر ګل زاده خان وایي همداسې په میدان وایي ما چې رخت ویله دا غزل په ځای جوړ کو د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو د خپلې غریبۍ رانه چې شی جوړ کو ډېر ښه دی ډېر